له پاکستان وروسته ایران افغانستان د خوږې ګوتې نیولی او افغان حکومت څخه یې د اوبو د ویش غوښتنه کړې. دا چې دا ویش به افغانستان ته څومره په زیان تمام شي دا هر څه په دغه ویډیو کې وګورئ او مینه ټي وي چینل هم سبسکرایب کړئ. ایرانی چارواکو په داسې حال کې چې افغان حکومت طالبانو سره د سولې خبرو د تیاری نیسي د اوبو پر ویش له افغانستان سره د خبرو غوښتنه کړې ده. د ایرانی چارواکي په خبره دغه پروژې نه باید د اوبو د هامونونو د له منځه تللو سبب شي. عباس عراقچي ویلي چې هیواد یې په دې اړه افغانستان سره ان د منځګړي په توګه د دریم لوري له موجودیت سره خبرو او بحث ته حاضر دی. افغان حکومت د ایران دغې غوښتنې ته تر اوسه غبرګون نه دی ښودلی. ایران د افغانستان په لویدیځ کې د افغان اوبو د مدیریت پروژو له څو کلونو راهیسې اندېښمن کړی. دغه هیواد د هرات د سلما بند د جوړېدو خلاف په ټولو بریدونو کې په لاس لرلو تورن و. د هند په مرسته د دغه بند په جوړېدو د نورو لګښتونو ترڅنګ ګڼ کسان د مرموزو بریدونو قربانیان هم شول. د ایران مخالفې څېرې دغه هیواد د افغانستان په لویدیځ کې د ناامنیو په رامنځته کولو تورنوي او یو دلیل یې د اوبو د مدیریت پر وړاندې د دغه هیواد منفي رول یادوي. د اوبو د مدیریت برخې ماسټر عاصم مایار لیکي که د ایران او افغانستان ترمنځ تړون لاسلیک شي له ایران وروسته حتما ترکمنستان او بیا نور ګاونډیان له افغانستان څخه اوبه غواړي ځکه ترکمنستان هم په هریرود حوزه کې دی. له ګاونډیانو سره ستراتیژیک تړون نه غواړو. هغه زیاتوي ایران په دواړو حوزو هلمند او هریرود کې افغان لوري ته ښه صحیح ګزارونه ورکړي. د عباس عراقچي د کنفرانس او مصاحبې خبرې له لیکل شوي متن سره په تضاد کې دي. له ګاونډیانو سره ستراتیژیک تړون نه غواړو ځکه زموږ ګټې ورسره په تضاد کې دي. د دې تړون مخنیوی باید وشي.